بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږه په تیر کلاس کې موضوع تر دغه پورې رارسېدلې وه. کار مو ZICS په نوم باندې چې کوم پیج و په دې کې مو کار کړی و index.html همدا خبرې مو کړې وې که نه، او مونږه صرف د مینو د جوړولو په اړه یا پره د دې چې کوم نویګیشن بار و دا مو صرف جوړ کړی و. نن هم په دې کې کار کوو، یو څه خبرې په دې کې نور هم کوو. اول به سبلایم ته لاړ شو او د سبلایم نه پس به په دې ځای کې مونږه کنټرول او سره ډیسکټاپ ته راشو. ZICS چې کوم پیج دی انډیکس دا به رن کړو، کنټرول سره به یې ثبت. نن به ورسره یو بل فایل هم جوړ کړم زه د CSS فایل style.css، ځکه د CSS کوډ هم مونږ کوو نو دا فایل به کریټ کړو. دا زمونږه لینکونه دي. اول تر ټولو مخکې زه غواړم چې زمونږه د دغې لینکونو دلته دوه مینوګانې زه جوړول غواړم او دې سره آیکنز راوړو مونږه. نو فنټ او سم په نوم باندې چې کوم آیکنز فولډر و هغه تاسې ته ما ویلی و، تاسې به هماغه راوړئ. تیار په دې بوټسټرپ فایل کې فنټ او سم شته دی، دا به کنټرول سی سره کاپي کړو او ZICS ته به دلته به راشو پیسټ کړئ. یو کار به دا وکړو. دویمه خبره دا ده چې په دې کې کوم آیکنز دی هغه به ټول راوړئ تاسې، خو د دې لپاره چې کوم د لینک کلر دی هغه باید چینج کړو. تاسې ګورئ مونږ سره د لینک دپاره چې کوم کلرز دي هغه سټارټ له کوم ځایه دي، د هوم ټیب نه. هوم ټیب نه دې سټارټ دي او بیا دې کې مطلب مختلف قسمه لینک دي، خو تاسې به داسې وکړئ دا به سب کو دې باندې چې زه کله کلیک کوم دا کلرونه خو لایټ راغلي دي سپین. صرف په دې لینک کې به ودرېږئ. CSS دغه فایل چې کوم لینک تاسې سره دی دا به هم تاسو په دې ځای کې لینک کوئ. ولیکئ لینک style.css، ځکه دې سره به رابطه مونږ جوړه کړو. او دلته ولیکو NVA لینک کلر به چې دی څنګه ورته والو وایټ. دا به ریفریش کړو لکه څنګه چې دا وایټ کلر دی، باید زمونږ د دې پیج کلر هم څنګه راشي وایټ راشي. صحیح شو که نه؟ NVA لینک ځکه چې مونږ دلته که چېرته دا خپل لینک وګورو دا NVA والا دی که نه دی کلاس تیار کلاس جوړ دی، هر یو ای کې NVA لینک موجود دی. دغه د ZICS چې کوم ټایټل دی دا چینج نه شو ځکه دا جدا لیکنه ده ما سره. نو دې لپاره دې کې ولیکئ ټیکس وایټ، بس صرف دغه یو کلاس دلته اپلی کړم او راشو تاسې ریفریش کړئ. صحیح شو؟ او که چېرته مثال مونږ د دې هغه دغه هم چینج کړو، لکه زه لیکمه .NVA لینک چې زه لیکمه هاور کلر مثال لایټ کوم ماډل ګرې، چې کله مونږ دې باندې ګرځو لایټ ګرې کلر باید راشي. ښکاري تاسې ته که نه؟ پرون دې کار نه کولو وجه دا ده چې مونږ دا لینک راخیستی دی، د بوټسټرپ لینک هم راخیستی، افلاین نه دی. دا چې انټرنیټ ډسکنیکټ دا به بیا هما خپل دغه کې راځي. نو انټرنیټ به یې دې لپاره ریکوایرډ دی چې دا ډیزاین باید دلته پاتې شي، انټرنیټ باید وي. او که چې دا بوټسټرپ فایل ما ډاونلوډ کړی که نه، که هغه واچو بیا به هېڅ مشکل نه. اوس ما لینکونه راخیستي، نو لینکونو کې بیا ضروري دا دی چې انټرنیټ وي. دا داسې پروژه ده چې مونږ یې کمپلیټ کړو، نه اپلوډینګ ته مونږ ریډي کړو. زه به تر اینډه پورې همداسې وکړم. تاسې افلاین کار وکړئ، مشکل نشته. بوټسټرپ فایل دی
دې په ځای چې تاسو دا لینکونه اچولي دا لینکونه د بوتسټراپ دا ډیزاین دپاره دا جاواسکرپټ لینکونه به واچوئ باقي د بوتسټراپ هغه فایل به لینک کوي بیا که انټرنیټ نه وي پروا نه کوي خو ورژن ته به فام کوو اوس موږ ورژن 4 کې لګیو او موږ مخکې بوتسټراپ کوم یو ویلی دی ورژن 5 نو تاسو به ورژن 5 په ځای ورژن 4 ډاونلوډ کوئ او بیا به هغې لینک د هغې فایل لینک به کریټ کوئ افلاین به بیا کار کوي دا به اوس کله چې دا کمپلیټ شو ما خو دلته تیر په دې کې دا پروژیکټ مخکې نه کلاس ته کړې ده او روانه ده نو زه تاسو ته مخکې نه دا مثالونه ډسپلی کوم ښایم یې درته موږ دلته د دې نه پس په دې ځای کې یو برخې ته ضرورت لرو چې هغې کې زموږ پیکچرز وي هغې باندې زموږ د کمپنۍ نوم وي په هغې باندې زموږ لوګو وي دا شیان ورباندې وي باید وي نو دې دپاره به څه کوو دا برخه به څنګه جوړو په بوتسټراپ کې یو کلاس دی هغې ته جمبټرون مونږ وایو جمبټرون داسې چې هغه تا سره دغه د ډیپ یا مونږه کالم یې جوړولی که نه د کالمو په شکل وي خو جمبټرون داسې دی چې دا فل وي لکه د دې سره تر دې سره پورې مکمل وي یو لکه یو بکس وي او په دې بکس کې مونږ کولی شو مثال دغه پکچر چې ما راوړی لیکنه مې راوړې ده دا مونږ راوړو نو دا به تاسې کریټ کوئ او د دې د کریټ کېدا لپاره به مونږ د دغه نه لاندې ودرېږو ان وي اے نه ځکه دا خو د ان وي اے خو د دغه دی دلته به مونږ ولیکو ډیو کلاس د څه په نوم دی جمبټرون د دې په نوم کلاس دی ما سره سی ډرایو کې د دې پروژې اصلي فایل پروت دی ځینې مسایل چې دي چې مونږ دغه دی زه به هغې ځای نه صرف دغه لپاره چې صرف هغه انفارمیشن دی مونږ راواخلو هغه به دغه کړو مونږ چې یوزر ها دلته ګورئ جمبټرون به تاسو کریټ کړئ او دا جمبټرون به د کوم ځای نه لاندې کریټ کړو مونږ دا به تاسې د ان وي اے ټیګ نه لاندې ان وي اے ټیګ نه لاندې او بیا به تاسې د جمبټرون هغه ډیپ ټیګ به هم کلوز په دې کې به ولیکو ډیپ کلاس شی به جوړ کړو پکې کنټینر اول به راشو دا به دا خپل پیج به لږ ریفریش دا جمبټرون ښکاري دا یو لایټ کلر سره راغی خو فول سکرین دی ګوره کوم ماډل دی موږ سره فول سکرین دې مینو کې یو خوبي دا ده که زه چې دا ګوره ریسپانسیو دی یعنې که دا کوچنی شي مینو څه شوه مینو په دې کونج کې یو بټنه موږ سره شته د یو بټنه موږ لرو کله چې په دې بټن موږ کلیک کړو دا په ګوګل کروم کې وګورئ بټنه کې بیا څه دغه شته موبایل کې به دی په دې فارمیټ سره بیا په دې کې ګوره مینو موبایل دپاره بیا دا دغه دی ځکه موږ ریسپانسیو کار کوو دلته اوس بوتسټراپ دی موږ سره که نه او که فول سکرین وي بیا به ډسپلی کېږي موږ سره نو جمبټرون کریټ شو د دې دپاره باید تاسو څه کوئ کنټینر دی د کنټینر نه پس به دې کې څه کریټ کړو موږ تاسې وګورئ کنټینر چې کله موږ کریټ کړو دغه کوم ځای کې ختم شوی دی انوی دا دی په دې کې به تاسې کنټینر کریټ کړئ او بیا د کنټینر نه پس به موږ دلته راشو په دې ځای کې به ودرېږو نه وبه لیکو ډیو کلاس نه آی ډي او کلاس دا دوه مختلفې خبرې دي سی ایس ایس کې موږ ویلې دي ویلم دي که نه کلاس او آی ډي تقریبا یوه خبره ده خو کلاس په ډاټ شروع کېږي چې کله په سی ایس ایس کې موږ کوډ کوو ډاټ باندې او آی ډي په څه شروع کېږي موږ سره آی ډي په هیش باندې شروع کېږي دلته زه ډیټیلز په نامه باندې څه کریټ کوم ډیپ کریټ کوم ډیټیلز په نامه ډیپ کریټ کو او دا به کلوز کو بیر دی په منځ کې تاسو ودرېږئ د ډیټیلز په منځ کې د ډیټیل په منځ کې ودرېږو دې کې دوه خبرې دي یو پاراګراف به تاسو ولیکئ ډیټیل په منځ کې هیډینګ 1 مثال زه لیکم ضیا زیکس بیا به زه څه ولیکم ضیا انسټیټیوټ بیا به تاسو په دې کې یو سپین ټیګ همدلته والی سپین ټیګ او بیا به هغې کې یو پاراګراف ولیکو
د پاراګراف دپاره ما سره تیاره جمله شته، موږ دا جمله ما لیکلې ده، همدغه جمله به زه را کاپي کړم کنټرول سی سره، او بیا به راشو په دې ځای کې کنټرول وي سره به یې څنګه کړو موږ فیسټ ویب، بیا به دلته راشو ریفریش ویب. دغسې دا ښکاري ده که نه؟ دا جمبیټرون فارمیټ صحیح شو. اوس دغه زمونږ د سی ایس ایس چې کوم نوم دی سټایل ډاټ سی ایس ایس، دا به سیف آز باندې کلیک کو، دلته به دا لږ رینیم کړم، سټایل 2 به دې ته نوم ورکړم. خلاص دا په دې خاطر باندې چې هلته دغه ما چې کوم ټمپلیټ دی مخکینی هغې هم سټایل ډاټ سی ایس ایس نوم دی، نو دلته ځکه ما دا نوم بدل کړې. صرف را به شو په دې لینک کې به هم د شی بدل کو، هلته سټایل سره ما رابطه جوړه کړې ده، زه به چا سره رابطه جوړه کړم؟ سټایل 2 سره. اوس راشه دا ریفریش کړي چې رابطه د دې سره شي. اوس دا کار هم وشو. دویمه خبره په دې کې موږ سره د هغې نه وروسته د عکس راوړل دي. د چی راوړل دي موږ سره؟ عکس. عکس به څنګه راوړو؟ عکس به تاسو داسې راوړئ چې دا به تاسو په جمبیټرون کې راوړئ، دا به په کنټینر کې موږ سره نه به په ډیټیل کې. صحیح شو که نه؟ دا به په هغې کې موږ سره نه. خو اول موږ د هیډینګ ته او د پاراګراف ته لږ سټایل ورکړو. تیار سټایلونه موږ سره دلته شته، دا ورکړو. تر ټولو اول ډیزاین به چاته ورکړو؟ جمبیټرون ته. جمبیټرون ته به کوم کلاس، جمبیټرون په نوم کلاس تیار شته که نه؟ جمبیټرون کې به ټاپ طرف نه به دا تاسې لږ راکې باسئ. دا په دې خاطر راکې باسو. اوس ګورئ زه دا ریفریش کوم، د دې ټاپ طرف نه څونه راښکته شي. ګورئ ښه راښکته شو موږ سره که نه؟ زه داسې وایم کله چې سکرولینګ کوم، اوس لکه دې پیج کې ګورئ چې کله سکرولینګ کوم دا ټاپ منو نه موف کېږي، خو په دې کې به حتما موف کېږي، ځکه چې موږ دې لپاره فکس نه دی اخیستی. تاسې به یو کار وکړئ، انډیکس ډاټ ایچ ټي ایم ایل ته به راشئ، دې ځای کې به تاسې ان وي اے کې ودرېږئ. ان وي اے کوم ځای کې سټارټ دی موږ سره؟ دا دی موږ سره که نه؟ د ان وي اے کې به ودرېږو، دلته به څه ولیکو؟ فکسډ ټاپ. دا به ان وي اے فکس ټاپ کو، ریفریش به کو، دا به په خپله دا جمبیټرون خپل ځای ته ځان ورسوي. د ټاپ نه معنی دا ده که دا چې ته ټاپ نه راښکته نه کړي، دا به دې ځای کې سټارټ به یې دې ځای نه، نو هغې ځای کې خو منو ده موږ سره که نه؟ اوس که آینده کې سکرولینګ کو مشکل نشته. و همدونه اندازه چې ما کوم اخیستې همدونه ورته په کار هم ده. که دا دې نه زه زیاته کړم، مثال اتې کړم، شپږ 500 یاد ساتئ. اوس ګوره صحیح شو. نو نارمل اندازې څونه ده؟ شپږ 500. هایټ یعنې پراخوالی د جمبیټرون د پراخوالی باید څونه یې موږ سره؟ ما څونه اخیستې؟ 200. تاسې 200 نه څونه یې والی ورته؟ 300. خو زه په یو ریل پروجیکټ باندې کار کوم، داسې پروجیکټ چې هغې کانټینټس ما ته معلوم دي. صحیح شو؟ یعنې دا یو ریل پروجیکټ دی. نو په دې وجه باندې موږ به دې دپاره اندازه کې زیاتې او کمې نه راولو. ما سیټ کړی، ته به په خپله خوښه چې څنګه جوړې هغه شان وکړه. اورفلو هایډن ولې ظالمه؟ که چیرې اورفلو هایډن وانلو موږ، اوس ګورئ زه تاسې ته وایم دې کې دغه عکس چې د بل پروجیکټ کې تاسې وګورئ، دا عکس ښکاري درته؟ د دې عکس اندازه ډېره غټه ده، خو دلته هماغه د جمبیټرون مطابق ښکاري. که اورفلو مثال په همدې پروجیکټ کې زه هایډن وانلم، نو دا عکس به د جمبیټرون نه بهر وي. لکه اوس زه تاسو ته مثال در کوم، راشئ خپل انډیکس ته راشئ او دلته تاسې په دې انډیکس کې یو کار وکړئ. دلته راشئ په دې ځای کې دا د جمبیټرون کلوزینګ دی. د جمبیټرون د کلوزینګ نه پاس به ودرېږي IMG SRC. عکس به تاسې په هغې کې راوړئ. عکس به کوم ځای نه راوالو؟ عکس چې د کوم ځای نه خوښ وي او کوم هسې عکس چې د خوښ وي. لیټ سپوز زه به یو عکس خیر راوالم. کوم عکس به راوالو؟ اوس فلحال دپاره دا خو ډېر
های کوالټي پکچر ما په کار دی صحیح ده دلته خیر ما سره عکسونه شته دا به اوس فلحال به دا روالم وروسته به یې تغییرولی هم شو دا به کنټرول سره کاپي کړو زیکس ته به راشو دلته به امیجز فولډر کې څنګه کړو ورته پیسټ به کړو دې ته به نوم ورکړو چې بیکګراؤنډ په ځای بینر او بیا به راشو په دې ځای کې به ولیکو اول فولډر نوم څه دی امیجز بیا به ولیکم بینر ډاټ څه شي جے پی جي دا ریفریش کې تاسې اوس ګورئ ښه عکس بهر دی ځکه اورفلو نه عکس به داخل کې ځکه مالته کاپي اخیستې تیاره نو عکس به دا انسایډ کې راغلی که نه عکس انسایډ کې دی خو ښکاري نه که چېرته اورفلو تاسې په دې سټیل 2 کې دا اورفلو تاسې مثال کټ کې دی ځینه نو بیا به څه کېږي اوس وګورئ ټول عکس ښکاري که نه ښکاري موږ سره مونږ وایو دونه عکس باید ډسپلی نه شي اورفلو به یې څنګه والو اوس دا پکچر ټاپ ته رسول غواړي او فول راوستل غواړي نو دې کې ما دا خبرې اخیستې هم دي لږ صبر دې کې دا خبرې ما اخیستې دي خو دې دپاره به یو کار وکړو لیفټ او ټاپ او رایټ دا ټول سیدي دا به زیرو ساتو پیډنګي او پوزیشن ریلیټیو ځکه ساتو که موږ اندازه ورکړو باید وایخلي دا د جمبیټرون خبره ده صرف اوس د عکس خبره موږ کوو د چی خبره کوو موږ د عکس جمبیټرون امیج ښکاري تاسو ته که نه د جمبیټرون امیج یعنې جمبیټرون په داخل کې امیج نه دی عکس د هغې وید به څونه والو 100% او ټاپ طرف نه موږ څونه اخیستي هایټ یې 200 پکار دی ټاپ طرف نه دومره دا باید فول راشي موږ سره دلته به سپیل کې لږ دغه موږ وکړو جمبیټرون کنټرول سی څنګه چې دا دی دغه شان باید دا سپیل خو صحیح دی سپیل کې خو مشکل نشته دا لیفٹ او رائٹ پوزیشن دا به کنټرول ایکس سره کټ کړو څه دی देखिए देखिए ना जम्बिट्रून पर दाखिल की परवाह न की जम्बिट्रून बाय द जम्बिट्रून बैकग्राउंड बनते थे लगता है कि वो कलमा बोली कि आल्ट मतलब बोली को एमएच और एमएच सर बसंग की टॉप एमएच बोली को सो बोली को सर टॉप image तब सबको रिफ्रेश भी नो دا باید ګوره دا د کنټینر مطابق راغلی دی کنټینر مطابق باید رانشي دا باید په لیفټ کې راشي او فول سکرین راشي نو دا به اوس مونږ چک کړو چې ولې داسې راغلی دا بل به چک کړو امیج دی ZICS.jpg او سټایل کې مو د دې لپاره ودونه اخیستی یو کار به بل وکړو دلته د جمبیټرون دغه ډیټیلز برخه نه ده ډیټیلز برخه دې کې یو کار پاتې دی جمبیټرون په داخل کې ډیټیلز دي که نه دي د هغې ټیکس پوزیشن باید څنګه والو ابسولوټ یو خبره ده کله ریوایټ او شیډو هغه خو تاسو پوهیږئ دا ابسولوټ کې اوس چک یو څه اندازه سیټ شو موږ سره که نه خو باید دا کم پوزیشن ته ځان ورسوي ټاپ او فول باید راشي نو د فول د راوستو دپاره دا پیډنګ دی پیډنګ ټاپ دا به منفي څو کړو موږ لس منفي لس څونه به یې والو منفي 10 به یې والو چې
صرف یو ځل پته ولګېږي. ایډیټ نشته پکې نه. دا پرېږدو. تاسو دا سوچ لرئ کې پوزیشن اور فلو والے هایټ بس. اوس یو څه اندازه سیټ شو موږ سره که نه. او دا باید فول سکرین وي. وید مو څنګه اخیستی جیومیټرونه 100%. په دې کې به زه ولیکم پیډنګ لیفټ 0 پکسل. اوس به وګورو نو دې کې په کار نه ده. جیومیټرون خپله زه لیکم مثال بیکګراؤنډ سایز شی ورته لیکم زه کاور. دا هم څنګه دی. دلته به یو کار وکړو. انډیکس ته به راشو. انډیکس ډاټ ایچ ټي ایم ایل کنټینر سټارټ دی که نه. دې کلوزینګ چېرته دی؟ دا دی که نه موږ سره. او دا موږ سره د چا برخه ده؟ جیومیټرون برخه ده. دا باید وشي. موږ په دې کې یو کار به بل وکړو. جیومیټرون کې مارجن لیفټ 0 پکسل او د بزت شی ولیکم دا سیټ دی که نه. څنګه هغه خو صحیح دي. هغه نورې خبرې دي که نه. جیومیټرون چې دی ټاپ شو پیډنګ شو دا خبرې خو موږ هغې کې م اخیستې. دا که زه ټولې را کاپي کړم ټولې کنټرول سی او دلته یې کنټرول وي سره څنګه کړو پیسټ. اول خو دا باید بلکل په دې سینټر پوزیشن کې نه ځکه دا بهر د چا نه دی. لږ صبر ښه. دلته انډیکس کې ډیټیلز دي او دا د ډیټیلز کلوز دی. او په سټایل کې مونږ ډیټیلز او دا د چې دی کوم ځای کې دا خو مونږ هلته کوم ځای کې انډیکس کې که نه دا جمله په سپین ټیګ کې ده. سپین او بیا هلته کلوز شي. مونږ دغه پاراګراف باید د سپین نه څنګه کړو ختم. پاراګراف کلوز کړئ. نو دا خیر دونه مشکل نه دی. عکس خبره ده چې عکس باید څنګه راشي فټ راشي سیټ راشي. دا وړی دی همدا به زه راوالم. زیم کې په ایچ ټي ډاکس بلاکس دا دی که نه دا به کنټرول سره کاپي کړو. زیکس فولډر ته به راشو. دلته به پیسټ کړو. نوم یې څه دی زیکس ډاټ جی پی جي. انډیکس ته به راشو. دلته به زه نوم څه ورکړم زیکس ډاټ جی پی جي. ایمیج به لري کړو ځکه موږ ډایرکټ پیسټ کړو. دا به ریفریش کړو. عکس هماغه شکل سره راغلی. سټایل 2 کې هېڅ مشکل نشته. اوس دې سټایل کې د جیومیټرون ډیټیلز دي نه بس دا صحیح دي. ډیټیل سپین ټیګ کلر جیومیټرون امیج دی پوزیشن ریلیټیو نور جیومیټرون استعمال یې سره دې ځای کې شته دی.
هغه ما کړي نه، هغه ما بېله خبره، هغې باندې وروسته خبرې کوو چې عکس سیټ شي. ټاپ نمسونه فیصد راښکته کړي، 50-50% زمونږ ټاپ ترڅونه راښکته دی. دا مارجن لیفت ضرورت نشته، پیډینګ لیفت 0 پکسل. دا اورفلو به تیور لري کو، د دې پیډینګ په اساس به د اندازې برابر کو. دا کسته کنه اول وګورئ، دا که زه لرې کوم یو کار که زه داسې وکړم، دا کنټینر په داخل کې زه ولیکم ډیپ کلاس څه شي رو. د ډیپ کلوزینګ دا دی، تاسې به راشئ په همدې کې به د ډیپ کلوزینګ کوم یو دی؟ دا د شي کلوزینګ دی. دلته به زه راشم یو بل کلوزینګ به د رو دپاره وکړم، بیا به چې د رو ضرورت نشته، هغې ته ځای مونږ ډیټیل برخه اخیستې. دا بل څه سیټ دی. یو کار به وکړو چې دلته به اورفلو څنګه والو، هایډن پیډینګ به لرې وکړو. که یو کار داسې وکړو، دا ایمیج داسې م راوړی شو، دلته ایمیج دا دی که نه، دا به لرې کړم زه سټایل 2 کې به ودرېږم، زه به ولیکم بیکګراؤنډ. بیکګراؤنډ څه شي؟ ایمیج. یو آر ایل دی که نه مونږ سره، یو آر ایل کې نوم یې څه و؟ ZICS.jpg سنګل کوټیشن سره به دا واچوم. دا به هم چک کړو، که بیا نه و دا بیا بل کلاس کې به کار وکړو. بیکګراؤنډ سایز زه به څه شی ولیکم دې کې؟ کاور. اوس صحیح شو مونږ سره که نه؟ دا سیټ راغلو. یو کار به داسې وکړئ تاسو، دا خو کور راغلو، که چېرته مثال یو دا شو، بل بیکګراؤنډ پوزیشن زه به څه شی والم؟ فکسډ. فکس دې ته وایي چې موږ زوم آؤټ او زوم ان کېږي، عکس باید دا لرې کو، باید دا باید په دې شکل راشو. فی الحال ما په دې فارمیټ سره واخیسته. یو بل کار دا چې تاسې په دې سټایل کې د دغه په باره کې دلته لاندې چې مونږ د دغه خبره کړې ده، څه ورته وایي، پاراګراف، دا بېله موضوع ده. دا سپین ټیګ، سپین ټیګ باید کوم کلر ولري؟ لایټ کلر. دلته به راشو، د جمبیټرون د ایمیج نه لاندې به دا فیس کړو، یعنې دا سپین ټیګ دغه رنګ ښیي، دا رنګ، دا وایټ کلر دی، دا ریفریش کوي، لایټ ګرې کلر ته به راشي. ښکاري تاسو ته که نه؟ دا خو دا بل دی، دا ښکاري ته. نور رنګونه هم ورکولی شئ، نو د چار یو رنګ تاسې اچولی شي. بل پکې د دې مطابق دا جمبیټرون کې چې هیډینګ 1 او پاراګراف دی، دا باید سپیس لګوالي. لکه مطلب دلته به دا زه فیسټ کړم هیډینګ 1 او P1. د P1 دپاره به یو کار وکړو چې انډیکس ته به راشو، په دې پاراګراف کې ودرېږو، کلاس شی به ولیکم PA، ځکه هلته PA په نوم کلاس دی موږ سره، او د هیډینګ 1 دا دی که نه موږ سره، دا به په خپل حال پرېږدو. دې نه هدف زما دا دی چې په دې کې ګوره دا لیکنه چې دی لږ د ټاپ نه هم راښکته ده، او دې کې لیکنه بلکل ټاپ سره څنګه ده؟ نږدې ده.
صحیح شو لږ ټیکس راښکته شو. نو دا زمونږ هغه برخه ده چې زمونږ هغه لوګو یا د کمپنۍ هغه نوم په دې ځای کې موږ سره مینشن وي. نور کار هم په دې کې موږ کوو خو فی الحال هغه ساحه موږ کریټ کړه جوړه مو کړله. دې پسې به انشاءالله بیا په کومه ساحه کار کوو؟ دوه برخې پوسټ ایریا او لیفټ سایډ دې باندې به کار کوو. بیا د دې سره څنګ کې په شي کار وکړو؟ فوټر باندې. بل کلاس کې به انشاءالله د دې موضوع په اړه خبرې وکړو.